السلام علیکم دوستانو. نن سبا چې موږ نکاح تړو په څه طریقه ته د مولوي صاحب بیان را سره واورئ. د نکاح په باره کې د نکاح په تفصیل سره در خلاصوي، مکمل یې در سره واورئ. کی د نکاح راواخلي موږ ته خدای خوشحاله یو. واده دی، اشهد واده دی. د چا واده دی؟ د پلاني اکا د زوی واده دی. خدای دې خیر کې واچي. څوک یې ورغوښته ده؟ د پلاني اکا لور یې ورغوښته ده. صحیح دی. بیا تو خدای تو قرآن مسلمانه دا اوس ودونه چې ته کوې زه خو یې واده نه بولم، زه خو یې د هندوانو مولوی بولم. زه خو یې خپله ودونه نه بولم، په سلو کې نه یې وي ولا که بل شی بولم. بیا د هندوانو یا د عیسایانو کرسمس دا یې بولم. مولوی صاحب څه ووایه؟ موږ خو مسلمانان یو، موږ یې نکاح بولو، ته کرسمس بولې یا د هندوانو مولوی بولې. نو زه له تا پوښتنه کوم یې مسلمانه، ته د خدای پر قرآن باندې لاس کښېږده. دغه ستا نبي 11 کوروالیو کړي. ستا نبي چې اوله کوروالا کوله، اوله نکاح چې کوله بیبي خدیجه یې وغوښتل. څنګه یې وغوښتل؟ ځه ورته کښېنه یو ملا ته و رسول علیه السلام بیبي خدیجه څنګه په نکاح کوي؟ داسې په نکاح کوي. ته ګورې ورونو، خپله عمه یې ور واستول، څنګه خپله سپین سرې عمه یې ور واستول. اوس خدیجې سره خبره وکړه، هغې خوله بوی کړه. راغله پیغمبر علیه السلام ته وویل خدیجه آماده ده. پیغمبر علیه السلام خپله ورغله، تسلیت نسلیت یې ورکړي، بارول غواړم چې نکاح در سره وکړم. خدیجې لا دا خبره ورته وکړه الله رسول زما عمر دی ډېر دی، دا ستا عمر کم دی. د ده عمر 25 کال و، خدیجه 40 کال و. نبي علیه السلام ورته وویل ستا بچیان زما بچیان دي، مشکل نه لري، عمر هېڅ مشکل نه لري. د خدیجې د خوا هم پلارګنۍ راغله، د پیغمبر علیه السلام د خوا هم پلارګنۍ راغله، سره کښېنسته، نکاح وسوه. خدیجه د علیه السلام په نکاح سوه. د خدیجې په واده کې ډولونه وه، دیکونه وه، سلمان خان شاهرخ خان وو. د خدیجې په واده کې عین مصب وو. د خدیجې په واده کې چک چاکونه وه. د خدیجې په واده کې 50 جوړې 100 جوړې کالي وه. د خدیجې په واده کې دا وه چې دا واده دا کوزدې په شپه باندې وسي، بیا بله مرغواني شروع کړې. کوزده چې وسي نوي نوي دلګۍ راوځي. کوزده چې وسي د کوزدې په شپه باندې د زوم د خواسه په موټر کې لنډهري سپریز، هغه کې زړي و ځوانان په درب په دروب د دې خوا ولاړې سکسه ده، وایي ناوې ته سره زر ور ناوې ته غاړګۍ ور ناوې ته نوکریزې وروړې. ای زه مړې هغه د وروسته پلا پر کور ناسته څنګه ژر بیا شناخت سره شروع کړه. دا خیشان بیا څنګه ژر سره شناخته سولې. دغه مردګواني اوس روانه سوه. د دغه ځای په شپه کې سره زر غاړګۍ وغیره وړل کېږي و ناوې ته ورکول کېږي. هلته نو چې هر څه وسو هغه خو نه ده معلومه. د اخوا سه بیا په ډابو ډوبو بوټران پله پسې دي، نارې دي، هی هی څه کیسه ده. دا د ناوې له خوا ورا راغله، دا بیا ورا سوه. یا د خدیجې سې رانیولې د بیبي عایشې مسلمانه له تا پوښتنه کوم، تو خدای تو قرآن علیه السلام دا چم کړی که بیبي عایشې وواژې د خدیجې کړی؟ هېڅ چا نه دی کړی. نو ته یې ولیکه او بیا راولاړ سولې 50 جوړې و ناوې ته. دا دونه کالي ناوې څکوي. بیا پړونې لکه مې خوا کې راغلی،
چې خو سر د زوم پلار ولاړېږي و ناوې ته یا د هغې مور ته پړونی ورستې پړون د کوم خوا دا ډرامې د کومې خوا کې راځي مسلمانه دې د کور خراب شوی دی توبه وکړه الله وایي غوږونه ونیسئ مات کومې غوږونه راته ونیوله د دغه اعمالو څخه مې توبې وکښلې الله وایي رحم در باندې کوم ماپوه مې که دی نو زما عذاب الله وایي ډېر سخت دی ډېر سخت عذاب مې دی الله ان بطش ربک لشدید کومو قومو چې غوږونه نه دي نیولي توبې نه دي ایستلې الله وایي دې تاریخ وګورئ موږ باندې اوس ټکی پورې دی موږ اوس اخري ډګري ته را رسېدلي دا پیسې چې پیدا کړي یو وار دی زمړی لیونی زه دا خبره بیا راګرځوم پر کافرانو باندې به نه لګېږي کافر وایي نه د رسول منم نه د قرآن منم نه د مذهب منم زه خپل قانون لرم خپل قانون دی ټینګ ولاړ دی ښه عمل یې پکړی دی مسلمانه ته چې قرآن هم منې رسول هم منې امام صاحب هم منې د یوه په قول دې لولک کړي مفتي پوښتنه وکړئ د خدیجې سره څو ښځې راغلي دي د عایشې سره څو ښځې راغلي دي دغه پلان د ناوې د خوا څخه کله راغلی وه د نبي علیه السلام پر کور یې اړولې وه بسته 3 ورځې دلته تېرولې بل 3 ورځې 3 شپې کوزدار ډب ډوب د کمې دي په کوزده کې 3 شپې 3 ورځې دریاوې ټکېدلې دي ډیکونه راوستل شوي دي ډمانې ورته راوستل شوي دي ډمانې پر رخصېږي شاهرخ خان و سلمان خان ورته غږېږي د ده مورو د ده مایناو د ده خورو د ده لور ورته رخصېږي ورونو دغه طریقې او دغه رواجونه چې راغلي دي دا د چا لخوا راغلي دي دا خو نه د علیه السلام د خوا راغلي دي دا خو نه د صحابهو د خوا راغلي دي دا د دغه 1 نمبر مسلمانان چې ځانو ته وایي د دغه د خوا را روان دي دا د ماجد د مخ په سب کې چې ولاړ دي دغه خلک دي دا ږیرې چې درنه مو تېرې کړي دي دغه خلک دي دا سپین کالي او سپین کاټن چې لري دغه خلک دي دا ښه تور سرپان تورې کښې سپین موټران دغه خلک دي دا ښې اوږدې سندلوس ته سپي چاړي دا خلک دا رواجونه راوړي نو ما درته وویله چې مسلمانه په هر شي کې د قسم پاله شپه ده نکاح دې دغه رقم ده بل دې چیشته یاد کړه میراث دې هغه رقم دی پلار دې مړ سو میراث ختم نه ویشل کېږي نیکه دې مړ سو میراث یې نه دی ویشل شوی د ور نیکه و د تر نیکه مځکې چیرې پر له ولاړې د توګې مځکې دې د نیکهګانو د وخت ولاړې دې بیش نه دي سوي د کونچې مځکې د نیکهګانو د وختو دې بیشونه نه دي سوي په کندهار کې جایدادونه پراته دي بیشونه نه دي سوي په بولدک کې مځکې جایدادونه ولاړ دي بیشونه نه دي سوي ورسې اوس یې د بدیالو ګورئ چې میراث نه بیشي بیا به بدي کوې بیا به مړی کوې بیا به دوژخ په چکر رانیسي الله وایي ته زما قرآن په لغت وایې داسې عذاب به درکړم داسې به پر له وژني لکه ترخې منډک مسلمانان اوس لکه ترخې منډکې دی پر له وژني سرایونه قبضه مځکې قبضه باغونه قبضه دکانونه قبضه جایدادونه ټول په قبضو باندې روان دي که هر سړي زور پیدا کړي د دا بل کور یې ورخراب نو د خدای کور در خراب کړی دی توبه وباسه و خدای ته متوجه سه میراث تقسیم که د الله او د رسول په طریقه یې تقسیم که یتیمان کونډې ورېندارګانې نو یې محرومه کوه د همسایه سره دې څاره دا د اوس مسلمانان چې همسایهګانې وپوښتې د همسایه څه وینې کوي د همسایه څه وینې کوي کافر به غول د پلاره سره خوري